افسر افغان یم او د یوې بلې ناڅاپي ډالۍ په لاس یقین وکړئ چې دا بیخي ناڅاپي ده، خو تاسو به وایئ چې یه مسلمانه په تری پیس کې ولاړ یې، ځان دې ښه سور کړی دی، په ځان دې لاس پاس والی دی، څڼه سترګه دې کړې دی او دا ناڅاپي ده. خو په اصل کې زه یو بل پروګرام له تللی وم او دا اوس چې کومه غونډه روانه ده دا بیخي ناڅاپي ده. تاسو ته به اندازه د دې نه ولګي چې کوم شعرا په دې کې ناست دي نو د چا نه به شعر خطا کېږي، څوک به موبایل کې راړی د چا موبایل کې به چارج نه وي، دغه ځای نه به دا خبره بیا پخه شي. یو دوه شعرونه چې بس دا مې زړه وباسي چې په دغه مې نظر شي، بس دا مې زړه وباسي چې په دغه مې نظر شي، چې دوه رونه راپاڅي او په خپلو کې په شر شي، او بس کمکل دی انصاره چې د پنجو په سر ګرځي، کمعقل دی انصاره چې د پنجو په سر ګرځي، د سوال په ورځو شپو کې به څوک څومره معتبر شي. د دغه شعرونو خالق او ډېر زر به د هغو کتاب د لولکو په اتڼ کې هغه به مارکیټ ته هم راشي. انصار صاحب به زمونږ د نننۍ ناڅاپي مشاعرې صدر وي. انصار خدري صاحب تاسو تایید کوئ چې زموږ د صدر صاحب تایید یې کوو چې تایید ډېره زیاته مننه کومه. ډېر محترم هدایت الله ګل صاحب پیژندلی نوم، هغو به زمونږ د مشر میلمه په حیث باندې ګډون کوي په دغه غونډه کې. ګل صاحب تاسو هم ډېره مننه کوئ چې موږ بیا وخت راکوئ. راشد خان راشد به پکې شعر وایي موږ سره، دا به زمونږ یوازینی شاعر وي. زه به هم خپل شعرونه شریکوم او دغسې ریاض غفور صاحب اگر چې په خپله شعر نه لیکي خو د شعر او د ادب سره پخه اړیکه لري، یو حلقه لري، هغو به هم په دغه مشاعره کې موږ سره ګډون کوي. د ښایسته رحمان هم ډېره زیاته مننه کوم چې هغو هم موږ سره په دغه مشاعره کې دي، د کیمرې د لارې موږ ته تاسو در رسئ. زه به صدر صاحب ستاسو په اجازت باندې خپل یو دوه شعرونه شریک کړم او بیا به دغسې مخکې راځو. شعر دی راشده وایي چې څه جو زما په شعر قدرت نشته، څه جو زما په شعر قدرت نشته او څه ستا تنقید کې صداقت نشته، او چې ته یې وایې زه به یې ومنم، خو ګل صاحب چې ته یې وایې زه به یې ومنم خو په دې مصره کې ثقالت نشته، چې ته یې وایې زه به یې ومنم خو په دې مصره کې ثقالت نشته. او ستا د دنیا تخلیق چې ووینم څنګه دا ووایم چې جنت نشته، ستا د دنیا تخلیق چې ووینم څنګه دا ووایم چې جنت نشته. او مصلحتن مې یار رقیب ته پرېښو په دې خوارخولي کې همت نشته، مصلحتن مې یار رقیب ته پرېښو صدر صاحب مصلحتن مې یار رقیب ته پرېښو په دې خوارخولي کې همت نشته. بالکل جی مصلحتن مې یار رقیب ته پرېښو په دې خوارخولي کې همت نشته. او تا سره ځکه اختلاف نه لرم ستا په خیالونو کې جدت نشته. هم د دغې سره ښاغلي راشد خان راشد ته بلنه ورکوم چې را سره خپل کلام شریک. ډېر زیاته مننه کوم د صدر صاحب په اجازه باندې ترنم کې نه مستر جي داسې به یو څو شعرونه ډالۍ ترنم کې ووایه صدر صاحب حکم دی ترنم کې ووایه. زه تاسو دپاره به ترنم کې ووایم یو دوه درې شعرونه ترې مخکې ډالۍ کوم چې ارشاد خاورې د وطن مې په سر باد کړلې، خاورې د وطن مې په سر باد کړلې، دې ښکلي منظر راته رایاد کړلې، خاورې د وطن مې په سر باد کړلې، دې ښکلي منظر راته رایاد کړلې، ښکلیا ستا نظر کې به دیوال یم خو، ښکلیا ستا نظر کې به دیوال یم خو، ما د خپل زړګي د کور بنیاد ښکلیا ښکلیا ستا نظر کې به دیوال یم خو، ما د خپل زړګي د کور بنیاد کړلې، ښار یې د ګلونو په اور اوسېزه، ته یې په چل ول اسلام آباد کړلې، ښار یې د ګلونو په اور اوسېزه، ښار یې د ګلونو په اور اوسېزه، ته یې په چل ول اسلام آباد کړلې، او افسره تا که په خیرو باندې برباد کړمه ما په دعاګانو باندې خات کړلې، تا که په خیرو باندې برباد کړمه ما په دعاګانو باندې خات کړلې، هیڅ فکر یې ستا راشده ونه کړ هسې په دشتو کې آباد کړلې. او یو څو شعرونه په ترنم کې ډالۍ کوم چې تا نظر میں د ځوانۍ ورځې شپې د زندګۍ،
تا نظر مې د ځوانۍ ورځې شپې د زندګۍ د غربت د بلا لاس د پراته مې په مرۍ تا نظر مې د ځوانۍ ورځې شپې د زندګۍ ډېر ښه راشده دغه پورې در لمن کې څوک وهي د غم شپېلۍ دغه پورې در لمن کې څوک وهي د غم شپېلۍ شورا پورته مې د زړه یو ټپه د جدایۍ شورا پورته مې د زړه یو ټپه د جدایۍ تا نظر مې د ځوانۍ ورځې شپې د زندګۍ او د ادم در باپټنګ پردر خوی لیوانی د ادم در باپټنګ پردر خوی لیوانی لا په مونږ کې اوسم شتا جوړ رواج د غم خدای لا په مونږ کې اوسم شتا جوړ رواج د غم خدای پوی دې نکړم په ژوندون بیخ دې وزاوي وسه پوی دې نکړم په ژوندون بیختی وزاوی وسه مړاوې مشاد راشد د ارمان د ګل غټۍ مړاوې مشاد راشد د ارمان د ګل غټۍ تا نظر مې د ځوانۍ ورځې شپې د زندګۍ ډېر خوشحاله اوسې وختي مې د رقیب یو شعر ووی یو دوه نور ګل صاحب شعرونه را د رقیب را یادېږي هغه هم مالک یو ماتم را یاد شو هغه هم یو زه په دې رقیب ډېر مهربانه یم که نه وایي چې چا دومره قدرې ونه کړه چې دا خلک یې خپل کړه څوک دومره چاپلوسګرو چې بلها خلک یې خپل کړه او په دې وایم چې خپل کم رقیب جان په دواړه مخه دا څومره لوی هنر دی چې زما خلک یې خپل کړه आदम से वही से दो तो बाजों आदमी है आदम मैं हुआ या मेरा रकीब हुआ ډېر محترم هدایت الله ګل صاحب ته بلنه ورکومه په ډېر احترام باندې چې هغو راسره خپل یو شعري دوی درې څه را شریکه کړي شعرونه خو به تاسو ټوټې روټې ووایم ناڅاپي مشاعره کې دا کار وکړو چې په باړهګلۍ کې هغه ارلی 90s کې مشاعره وه نو عبدالکریم بریالي صاحب هغه د هغې مونږ وایي چې غزل وایي نو چې ما سټیج ته راوختلم نو اوس په عبدالکریم بریالي چې خپل غزل به حکم کړي خلک وایي دا ټول شاعران وایي چې ما هغه وخت کې چې هغې ډي سي و او ما دا خو بیوروکریټ دی نو دې غزل هم تاسې په حکم باندې پښتونخوا ریډیو کې چې مشاعره وي نو صدارت چې بیا انصار ونه کړي یو خبره وضاحت کوم چې ګل په جرنالیزم کې زما جونیئر دی او په شاعرۍ کې زما سینیئر دی دا کله بیخي ته په ځای ده او زه د یوې بلې خبرې وضاحت کوم ګل صاحب په دریو مشاعرو کې د صدارت شرط دی ورته مونږ کړی ما وایي چې لږ بدلون راشي یعنې مونږ او کله کېږي خبرې کولې چې ما څه خو دا په ډومبي ځل باندې دواړو ته سودور وی ووایه ناڅاپي کې بله لوبه هم داسې کار به وکړو لکه د افغانستان په شان دی به یو چیف ایگزیکټیو شي او مسله ګل صاحب او بل د سره ظلم دا وکړه چې دا ټول ښکلې ترنمونه پس په هغه شته غزل چې کوي د بندانه بیا ستاسو هر لفظ زمونږ دپاره ملغلره ده چې زه ورته د یو غزل یو دوه ټوټې شعرونه یاد شو بیا به هغه هم پکې په منځ کې شامل کړو چې ارشاد د زړه درد چې مې د سترګو ګاټې تور کړي درد چې مې د سترګو ګاټې تور کړي یار پلو په پوکو توت کې ما ټکور کړي او شعر دی چې امې لوخ کا
بنگړي نیم کا پنځه کوس کا کمال خو د ګل دا دی که نه دی به خپل کمال اوس ښیي امیل اوښ کا بنگړي نیم کا پنځه کوس کا دوی د زړونو د سندرو په وخت شور کوي امیل اوښ کا بنگړي نیم کا پنځه کوس کا دوی د زړونو د سندرو په وخت شور کوي ډېر لوی شعر دی بل څه که جانان د غره پناه وي خو زه خیر دی دا خو بل غزل ته وایي موږ ته هر څه قبول دي بل د غره پناه وي خو زه خیر دی د ګوتې پناه مینه ژوندون اور کي دا بل غزل بیا به ایډیټ کوم موږ تاسو وایئ او بل غزل دوه درې شعرونه دي ارشاد انصار الله جان سوای چې څه خورم سوای چې څه خورم مختصر بهر دی سوای چې څه خورم زړه خورم خپل زړه خورم سوای چې څه خورم زړه خورم خپل زړه خورم او کله خوله کې اور وړم کله خوله کې اور وړم کله خشاله خورم خپله ګټم خپله خورم خپله ګټم خپله خورم زه د خلکو نه خورم خپله ګټم خپله خورم زه د خلکو نه خورم دا کلام خو به اوس موسیقۍ سره ویم کوم شعر ویل غواړي یا څه یاره چې دونه لکه مطلب پاخه شاعران زما مخې ته ناست نو ما ته خو صرف دغه یو شعر را یادېږي د ممتاز اورکزۍ چې هېڅ چاته مه وایه چې داسې او داسې نه هېڅ چاته مه وایه چې داسې او داسې نه سلام صفت د هر سړي کوونه بلې بلې واه صاحبه زه به د تمام ورځ حکمونه منم ته مې لږ خیال د ماښامي کوه نو بلې بلې د ډېر محترم اسرار د تورو د خاورې زیږېدلی یو ځوان فکر د بشر صاحب د ګور چنار په سوري کې تربیت اغستونکې د مردان د خاورې د ځوان کل نماینده شاعر څوک چې د خپل قلم په زور باندې لولکې ګډی یقین وکړئ چې موږ هم د هغو د شعر نه خوند درلود دغه یو شعر راشي د کوم چې ما په شروع کې ووي زه وایم چې کوم ځای کې هم مشاعره شروع کېږي باید په دغه شعر شروع شي او ختمېږي نو په دغه شعر ختمه شي چې کمقل دي انصاره چې د پنجو په سر ګرځي سوال په ورځو شپو کې به څوک څومره معتبر شي دا چې بیا څومره سپړې نو له دې اندازه لګي ډېر محترم د نننۍ مشاعرې صدر صاحب ښاغلی انصار خلجي صاحب ته بلنه ورکومه چې خپل کلام را سره شریک کړي ډېره مهرباني اول خو زه د خپل صدارت چې کوم دی نو د ګل صاحب سره نږدې یعنې ما ته نن پته وشو په دې صدارت باندې هر ځای کې خلک رواني دا یوازې سیاسي اصل کې د ما او د ګل تاسو ته پته نشته چې څومره زوړ او کم تعلق دی ډېر پخوا او ډېر زوړ د یونیورسټۍ د زمانې نه بلکې د هغې نه د مردان دواړه د یو کلي یو نو هاسټل کې هاسټل میټس پاتې یو د ترونو په شان دی بلکې ما به د پیروډي کولو نو بیا به دوی چې خیر دی په دې چې دی خفه شوم نو به وایي چې نه خیر دی پیروډي د غټو خلکو کېږي ورکې لارې او ازغن سفر دی ورکې لارې او ازغن سفر دی ژوند د اوړي سره غرمه ده د هر چا مزل بسر ورکې لارې او ازغن سفر دی ژوند د اوړي سره غرمه ده د هر چا مزل بسر دی د حالاتو تنور سور دی په هر لور زن لمبې دي د حالاتو تنور سور دی په هر لور زن لمبې دي څوک د بل په اور کې سوځي چا بل کړي په خپل سر د حالاتو تنور سور دی په هر لور زن لمبې دي څوک د بل په اور کې سوځي چا بل کړي په خپل سر دی او خپل لور او خور درنه ده ورته څوک کتلی نشي خپله لور او خور درنه ده ورته څوک کتلی نشي د آدم لور چې راوتی
مونږ راښکلې ترې څادر دی خپله لور او خور درنه ده ورته څوک کتلی نه شي د ادم لور چې راوتې مونږ راښکلې ترې څادر دی چا شل کړې څوک به شل کړي ښه پوهېږو ولې بیا هم چا شل کړې څوک به شل کړي ښه پوهېږو ولې بیا هم د ډېر مال د خیال په سوري د هر زړه پټې بنجر دی ډېر مال د خیال په سوري د هر زړه پټې بنجر دی او د رواج سترګو ته ګوري پښتنې پیغلې قتلیږي د رواج سترګو ته ګوري پښتنې پیغلې قتلیږي سره ډولۍ لکه د قبر او کفن ورته څادر دی د رواج سترګو ته ګوري پښتنې پیغلې قتلیږي سره ډولۍ لکه د قبر او کفن ورته څادر دی د حسن حسین کیسه ده په هر لور او په هر چم کې حسن حسین کیسه ده په هر لور او په هر چم کې له عذابه ډکه شپه ده غم لړلې هر سحر دی حسن حسین کیسه ده په هر لور او په هر چم کې له عذابه ډکه شپه ده غم لړلې هر سحر دی او مقتل چې د هر چا خېټه شلېدلې د هر زړه نه وینې څاڅي ګل صاحب د هر چا خېټه شلېدلې د هر زړه نه وینې څاڅي زورور سره انصاره د نیزې په شان ښکاري د هر چا خېټه شلېدلې د هر زړه نه وینې څاڅي زورور سره انصاره د نیزې په شان د تیزو مکتوب په شان دی بیا یو مقطع زورور سره انصاره د نیزې په شان ښکار دی دغه نننۍ ناڅاپي به هم په دې ځای باندې پای ته رسو چې راشده بشر صاحب وایي زمانه اوس هم لا د خپلو خولو بوی خیږي زمانه اوس هم لا د خپلو خولو بوی خیږي ستانه د عطرو پولیلو یو رومال جوړ دی خدای چې ویشلې لوی برخې په قامونو باندې پښتو مې مور شوه او زمانه یې لیکوال جوړ دی د ناڅاپي یوازینۍ هڅه هم دغه وي چې چېرته هم د پښتو قلم پورته کوونکی دی هغه ته مونږ ځان ورسو د هغه اواز مونږ د ولس سره شریک کړو دغه نننۍ ناڅاپي په دې ځای پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکوي ښاد اباد